بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه قدرمنو، څنګه چې د ځایونو نومونه یې داسې د انسانانو نومونه یې انا موږ تاسو ټولو ته پته ده چې دا نومونه چې دي دا خو په یو ژبه کې چې د چا کوم نوم وي نو بله ژبه کې هم هغه شان نوم وي که نه. لکه څنګه چې اوس پاکستان نوم دی نو خو په هره ژبه کې هم پاکستان ورته ویلی شي. دغه شان د احمد دی نو خو هره ژبه کې به دا احمدي. خو څه نومونه داسې دي چې هغه په یو ژبه کې یو شان دي بل ژبه کې بل شان دي. د ځایونو نومونه یادوم، د ملکونو دي، د ښارونو دي، او څه نومونه داسې دي د انسانانو لکه چې په هغې کې زموږ د پیغمبرانو چې کوم نومونه وو که نه، نه هغه نومونه موږ چې قرآن مجید کې څنګه راغلي دي نو موږ په اردو پښتو کې هغه شان وو. خو هغه په یورپ کې د یورپي ژبو کې او په انګریزۍ کې هغه بالکل بدل دي. هغوی ورته بل شان نومونه اخلي. نو دا ولې ورته بل شان اخلي؟ نو د هغې یو خو ګورې دا ریزن کیدای شي چې موږ پوهېږي نه چېرته دا په عبرانۍ ژبه کې عبرو کې په تورات کې دا نومونه بدل راغلي دي. خو نه، تورات کې بدل ځکه نه دي چې دا عبراني او عربي دا تقریبا یو ژبې دي، بلکې دا په دې وجه باندې بدل شوي دي چې کله دا نومونه یورپي ژبو ته تللي دي، یوناني ژبې ته او لاتیني ژبو ته، نو دا هلته کې بدل شوي دي. بیا یا چې دی نو دا د هغې یوناني او لاتیني ژبو نه چې د انګریزۍ، جرمني او فرانس دې ژبو ته راغلي دي او وخت سره سره د دې هغه پروننسیشن او دا بالکل بدل شوي دي. څه خو داسې لکه هغه خو موږ ته ښکاره ده چې د عربۍ کې هم ډېر زیات نومونه بدل دي، ځکه چې عربۍ کې حروف تهجي ایز کمپیر ټو اردو او پښتو چې کوم دی کم دي. نو لکه څنګه چې موږ وو پېښور اول دکې بي نشته هغې پېښور وایي، پاکستان ته پاکستان وایي، لکه شان کراچي چې پکې نشته نو هغې ته کراچي وایي. نو په دې ویډیو کې نن په هغه نومونه چې موږ د ملکونو نومونه چې دي اول هغه ذکر کوو چې هغه موږ په اردو پښتو کې یو شان وو او په انګریزۍ کې هغې ته بل څه وایي. لکه څنګه چې موږ وو شام نو هغې وایي سیریا، موږ وو مصر هغې وایي ایجپټ، دغه شان هسپانیا نو سپین، مراکش نو مراکو. څه خو پکې داسې دي چې موږ ته لږ ډېر پته لکه بهارت انډیا دی، چین چاینا دی، یا روس رشیا دی، متحده عرب امارات ته یونایټډ عرب امیریټس وایي، او یو اس اے چې یونایټډ سټیټس اف امریکا دی نو موږ ورته په اردو کې ریاست های متحده امریکا وایو. یا برطانیه ده نو هغې ته په انګریزۍ کې بیا برټن وایي. اوس خو د دې ملک سرکاري نوم چې دی نه یونایټډ کینګډم یا یو کې دی که نه. دغه شان څه ښارونه هم دي چې د هغې نومونه بدل دي، لکه څنګه چې قاهره ښار دی نو قاهره ته په انګریزۍ کې هغې کیرو وایي، یا اسکندریه ته هغې الکسندریا وایي. د دمشق ښار دی نو شام دارالحکومت دی نو هغې ته دمسکس وایي. اوس د دې پیغمبرانو د نومونه ذکر کوو چې موږ یې نن خپلو وړولو هم کیدي نو هغه هم هلته کې بدل دي. نو څه خو پکې داسې چې د هغې هغه سپیلنګ کې فرق نشته، صرف پروننسیشن یې دی. لکه څنګه چې آدم د اے ډي اے ایم هغې لیکي او په انګریزۍ کې هغوی ورته ایډم وایي که نه. خو څه داسې دي چې د هغې پوره هغه تلفظ کې هم فرق دی. لکه څنګه الیاس د هغې ایلیجا وایي، دغه شان اسماعیل نه اسماعیل، او موږ وایو ابراهیم علیه السلام ابراهیم چې موږ یادوو نو هغوی وایي ابراهم، یا داود ته هغوی ډیوډ وایي، سلیمان ته هغوی سولومون وایي. خو څه پکې ډېر بدل دي، لکه یوسف ته چې جوزف وایي، یا یحیی علیه السلام ته جون وایي، یا یعقوب علیه السلام ته جیکب وایي، او دانیال علیه السلام دی نو هغې ته ډینیل هغوی وایي. د هغې هغې نومونو کې دا راځي هم. عیسی علیه السلام ته جیسس وایي، مریم علیه السلام ته میری وایي، یا هوا علیه السلام ته چې کوم دی هغوی ایو یا ایوا وایي، موسی علیه السلام ته موسیس وایي. نو دا پکې هغه د پیغمبرانو هغه ذکر چې کوم نومونه بدل دي. امید دی د ویډیو نه به زده کړه کړي. بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. د الله په امان.